اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم مخلص او دا وخت تاسو په خدمت کې حاضر یم په پروګرام مشالونو کې د ام ټي وی لخوا. څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ دا پروګرام مشالونه ویم د دغه لپاره چې د کې موږ یو مشال تاسو سره مخامخ کوو، دغه خبره تاسو اورئ، دغه د علاقې نه تاسو خبر شي، دغه د پوره محلي وقوع دغه څنګه ژوند دی د ټولو خبرونو تاسو خبر شي. دا موږ ډېرې پیری کړي هم دي ځکه ډېرې خبرې زه کول نه غواړم او ډېرو ملګرو دا غوښتنه کړې ده چې یاره سید سردار باچا صاحب سره انټرویو وکړي، د جهانګیر خان صاحب سره انټرویو وکړي، د عجب ګل صاحب سره انټرویو وکړي، د علمزی مجاهد سره انټرویو وکړي، د منظور خان سره وکړي انټرویو. نو دا زموږ ټول ډېر سینیرز دي. نثار عادل صاحب پکې خلکو یاد کړو، صمد شاد لالا، دا ټول خلک موږ ته ویلي دي چې بای دا میسیجونه موږ ته راځي. نو دا ټول به نمبر په نمبر موږ راولو، خو زما سیستم لږ بدل دی د خلکو نه. زه ما د دې طرف نه شروع کړي چې کوم زموږ د ښکته اکټران دي، زه به ورته ښکته نه یم. مطلب په دغه خلکو کې موږ هم راځو، خو که موږ نه یو دا غټ اکټران اسم نه دي. موږ د دې خلکو پیلر یو او دا اکټران د دې خلکو پیلر دي. که چېرې دا یو پیلر هم د دې نه لرې شي، که تاسو په خدای یقین وکړئ دغه ډراما دغه فلم دا اسم نه دی، د ټکیب هم نه، که دا خلک ورسره نه. نو زما خپل کوشش دا دی چې زه دغه خلکو نه ما سټارټ اخیستی دی او دغه خلک راولم، دغه تاسو سره معرفي کوم. دا وخت لږ غونډه کې ګیپ راغلی و زموږ په دې پروګرام کې، او دغې وجه دا وه چې زموږ پروډوسر عرفان چې کوم دی نو هغه تللی و عمان ته، او په دغه وجه زموږ دا پروګرام لږ غونډه کې ډیلی شو. د هغې زه بخښنه غواړم. اوس به زموږ پروګرامونه انشاءالله روان وي که خیر وي، وخت په وخت به تاسو ته نوي نوي ملګري راځي. دا وخت ما سره یو داسې مشال چې د هغه تعلق هم د اشنغر سره دی، او دا زما کمال نه دی. زه دا کوشش نه کوم چې د اشنغر خلک روغواړم، ځکه چې فنکار، اداکار، سندرغاړی، هنرمند دا د ټولې دنیا وي. دا یوازې د اشنغر، یوازې د صوابۍ، یوازې د سوات، یوازې د پېښور نه، یوازې فریدی نه، یوازې د مومندو نه، دا د ټول دا د هر چای دا د پوره پښتنو وي. نو خو داسې خوشقسمتي زموږ دا ده چې دغه ملګري تعلق هم د اشنغر سره دی او یو تاریخي کلي سره تعلق دی. دغه کلي نوم دی دلدار ګړی، او دلدار ګړی چې کله هم په دې ستاسو په ذهن کې راځي، د هغې ستاسو دغه ځای رانجه به ستاسو په ذهن کې راځي چې دلدار ګړی رانجه ډېر مشهور دي. جی بالکل، ټول عمر خلک خندولي دي، ټول عمر د خندا کرکټرې کړي دي، داسې کرکټرې کړي زموږ نه ډېر سینیر. زه چې رالم دې فیلډ نو دوی په دې فیلډ کې الریډي موجود وو، په پی ټي یو باندې کار کړی، د دنیا په سټیج باندې کار کړی دی، ډېر ښه اداکار دی، ډېر ښه کم کرکټر چې ورکړی چا هم ورکړی نو ډېر ښه طریقې سره لوبولی دی. یقینا د هېڅ انټروډکشن د هېڅ تعارف محتاج نه دی. زما ډېر ښه یار دی، زما ډېر ښه کولیګ دی، زما ډېر ښه رور دی، او چې کوم ځای کې موږ یو ځای یو په شوګانو کې نو اکثر موږ یو ځای یو، او داسې څه خبره زموږ منځ کې نشته. ښه مړی ژوندی هم دی الحمدلله، دی زما مړی ژوندي لري، زه دې مړی ژوندي لري. امتیاز زموږ سره ناست دی. باقي خبرې به تاسو سره امتیاز خان په خپله کوي. امتیاز السلام علیکم. وعلیکم السلام. مخلص صاحب تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ ټیک ټاک یې؟ شکر. واړه زاګم ښه دي؟ دعاګانې الحمدلله. ته ښه یې که نه؟ بالکل رایټ. ډېر امتیاز خلکو خو چې څنګه د کیمرې سترګه ستا طرف ته راله نو خلکو به ته پېژندلې یقینا چې دا خو امتیاز دی، لکه واقعي په یو کرکټر کې یو نوم دی، په بل کې بل نوم دی، په بل کې بل نوم دی. د ټولو نه مخکې لږ غونډه خپل تعارف لکه خپله پېژنګلو د ام ټي وي کتونکو سره وکړئ. دا خلک ګوري تاسو د ټولو نه مخکې دا چې په 1990 کې زما والد صاحب بینک و، نمګه ښار ته رالو شپ شو. د کوم ځای نه؟ د دلدار ګړی نه، مینګله 400 و که نه. نو بیا دلته یو ډرامه کې دا سیول ډیفینس والا نو هغوی ما ته یار دا ته خو اوازونه وباسې او راځه هلته ډرامه ده او دې کې کرکټر وکړه. هغه چې کرکټر مو وکړی چې بس هغې نه لګیا شو، هغه هیډ شو. او کرکټر درته یاد دی چې کوم کرکټر و؟ هغه چې د ما اولدار و، چې ما سلوټ ووم نو ما بیل به کولو شو. هسې اتفاقا به کولو شو؟ اتفاقا به کولو شو. نو هغه بس هغې نه بیا لګیا شو، ټک ټوک هم لګیا کړم. بیا یې اسماعیل شاهد صاحب سره په دې ډرامه سټیج ډرامې به هم کولې، اتات ورځې هم رایسلې کولې. قاضي ملا صاحب دی الله وبخي، نو دلته به بیا ناست و، ګلبالي به و، مزو بشینو، ماما به و، علمزیب به و، عمر ګل به و، نو بیا هم دغه ډرامې کولې. بیا به کې ټیم ټک ټوک به کې شروع شو، ټلویزیون پاکستان ټلویزیون. نو بیا یو ډرامه و ریزه د اردو، او جی علي زبیر هم بکې وه. بالکل بالکل. نو اصلاح الدین صاحب بکې چې اوس بکې اولدارو
نو ما به کې بیا هغه کرکټر وکړو نو بس بیا ورو ټک ټکو خو بس کارونه مو نو خپل وکړل نو بس دک داسې بیا به کې چې دا سیډ سٹارټ شو بیا به کې را خیبر راغی ویټي خیبر به کې راغی بیا بشتوا شنو به چې اوس په لګیو چې نو خداره ته وایي چې د کلي تاسو پیدا شوی په دلدار ګړی کې وي تاسو د کلي خوا سره یو سیند هم بهیږي که نه بالکل جی دغه کوم سیند دی خیالې سوات دغه د سوات سیند ستاسو په کلي راغلی دی او شکر دی ځمکې نه خلاص کړي و چې دا سیلاب چې راغلی و څومره ځمکه ستاسو ګیره کړې الحمدلله بس اوس دوه نشته چې یو دغه پې وکړو څه ورته وي یاره پیاز ټماټر نه پیاز ټماټر څه یو ونه پې وکړو چې یاره څه راته راکړي چې شکر دی ټولې اوبو کې الحمدلله بس دا خو ګوره دا د الله طرف نه امتحانونه دي ازمیختونه دي په پښتنو په مسلمانانو باندې به خامخا راځي او په دې به موږ صبر کوو ځکه چې زموږ پیغمبر موږ ته صبر ښودلی بالکل ټیک دوه چې څه تکلیف هم راځي څه ازمایش هم راځي په دې به صبر کوو الحمدلله او د هغې وسیله به موږ له رب راکړي دا زما یقین دی نو هغه ځمکه کوه نو سړی یو شان اوس نم شته الحمدلله د هغې نه د خدای ښه ساتي شکر الحمدلله ټیک شوه که نه الحمدلله ښه دا راته وایي چې په کلي کې ستاسو بچیان واده مو کړی که نه واده خو شکر دی ما دوه کړي دي الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله نو مشرۍ زموږ ورندار د کلي کسن مې وجي ټول مې هغه یو نهه میاشتو چې وفات شوی انا لله و انا الیه راجعون او دا خارې را سره دی جی ښه جي د هغې ورندار نه هغې نه زموږ چې کوم ورندار والله دې وبخي د هغې نه څو څلور زامن دي چې د هغې نه جي او څه کوي نن سبا بس تعلیمونه مې کړي دي یو انجینر دی بل ملته ټک ټوک کوي جي ماشاءالله ماشاءالله ځان له لږه ګټه وټه کوي ځان له ګټه وټه کوي او دلته پېښور کې کومه ورندار ده زموږ دلته جي ښار کې مې کړی دی شکر دی پېښور کې او جي ښه ښه نو ته یې خوښ شوی که ستا خوښه شوی مالونګه دونه وخت هم تر کې یو هم راته ونیوه چې آی لভ یو نو بس دا بس کړه نو بس سبا کې اوس هر څه کارونه د الله دي دا د نصیبي خبره ده امتیاز دا راته وایي چې ستاسو سفر د ټلویزیون شروع شو دغه شان سټیج و بیا پکې ټلویزیون شو ټلویزیون تاسو ولې راټینګ نه کړل مطلب پی ټي وي خو پہچان یو ذریعہ وه هغه وخت کې یاره د ذریعہ وه خو سر جي بس تاسو ته پته هر ځای کې تعلق چلیږي او دغه چلیږي او دغه شیزونه کې نو ښه نو چې لا بولو نو کله به یو سین کړه دوه سین سپورټینګ که نه یا مینر لکه دا 94 خبره ده نو موږ به دونه نشو سپورټ کولی مطلب د خر ته پته ده تام ټي وي کې کار کړی دی نو بس هغې باندې موږ ټي وي بیا خیبر راغی نو ډرایمران خیبر خلکو ته سپورټ ورکړه سپورټ ورکړه نو چې څنګه راغی دا به منې موږ په فرست چانس باندې خیبر کې دا پروګرام شروع کړو اکټران وکړو بیا کې ډرامې مرامې شروع شوې بیا دا سټیج شروع شو بیا دا سیډي ډرامې شروع شو نو ډېر زیات چې موږ لکه عزت راکړی نو سیډي راکړی دی سیډي خبره ده بالکل نو لکه ډرامې ښه ډرامې پکې جوړې کړي دي تاسو خو لکه زیاتره کامیډي کار کړی مزاحیه کار تاسو کړی دی خلک هم خندولي دي داسې د خلکو د ډېر کار نه کېږي لکه موږ ته چې څومره د خلکو کېږي که نه ځکه چې موږ سیریس کار کړی دی خو بهرحال دا د خلکو خپل نظر وي نو داسې څوک اداکار څوک داسې اکټر څوک داسې هنرمند شته چېرې ته اړه کې ویل چې زه دې فیلډ ته راځم او دا سړی زه فالو کوم زما دا اکټر خوښ دی یاره ما خو اسماعیل شاهد صاحب زه ډېر نقل به مې کوم د هغه دا جعفر حسین و کرمداد و هغه اندېره اجاله کې چې هغه کرکټر وی که نه جي سچ کې جاؤ نه پرانے ہو تم کو شرم نہیں آتی و کا کې شا کې چټ وسیته ہو کې کھڑا ہو لکه دا مې زده کړی هغه بل بکواس نه کړی بل بل نه اوس کې عاجز که نه پټین راخه که نه چیندوخ ویندوخ اوازونه مې زده کړي د میخې که نه د دې نو بس هسې هغه وخت کې شوق و د میخې اواز به دې څنګه کوه ابو دې قربان لکه مور ته اواز وکړه که نه دا یو ځل داسې بار ووتم نو تا ته پته ده کلي کې خو چې هغه پټو کې اوبه ودغه شي نو چیندخې به کې اواز کوي که نه هغوی توی زوی پیقاب میم اکا بکا غټنی آو نو دغه اوازونه مې زده کړي چې د خر اواز مې زده کړی
دا نه به نمک کې کیسه تا کوم خا چې کله مې تاسو دا دا کار شوق نو هغه اوس ماشاءالله لکه وخت دي تور دي برې تور دي کنه شکر دې کله غرور نه کړی جی ماشاءالله ځواني راز دغه دی د ځواني راز دی خا دغه اوازونه تاسو زده کړ بیا چا ویل چې را د امتیاز داسې اوازونه زده کړي او داسې مزاحي او خلک خندي نو دا چا انټروډیوس کړي ټي وي سره یا د خلکو له پیښور تر اوسه کنه په خپل دې چاته ویل چې ستا په شان یو دوست مې نو لازم وي سیویل ډیفنس کې ډرامه لوي ستا ښه آواز دې مړ وي لازم نو بس هغې نه بیا شروع شو نو نشتر حال 90 کې موږ په دې تختو باندې خطرې وځي دا تختې وي نوې جوړ شوي وو 82 کې 83 کې به جوړ شوي خو موږ 90 نه مطلب دا دی چې نشترال سره به ډرایمه مې کولې د هغوی همدې سره د خدای موږ سره ډېر خلک خو نو بس بیا نشترال نه نورو کلچر ډرامې پروګرامونه ومو نو بس چالو چې اوسه پورې لګي خلک خاندو یو واقعه ته کومه یار کتونکو واورئ واقعه واورئ جی داسې کار یو ډرامه کې زه د کباړي وم اوس ما ته کیمرمین وایي او ډایرکټر چې یاره د بلې کوڅې نه به ته روځې او اوازونه به هلته نه شروع کړي دا د سي ډي ډرامه د سي ډي ډرامه وه جی د چراټ کې م کوله لاندې صالحانه کې جی اوس هلته یو سپی پروت دی جي د کور مخې ته نو چې ما زړې چپلې خلص کې ګوګیا هغه سپی داسې کوي نو ما ورته یم زما خو دغه سپی دی نه به خوري چې دویم اواز مې وکړو او چې درېیم اواز مې وکړو نو سپی راپسې شو زه مخکې و سپی راپسې بوری مورۍ مې ورته وغورځوله چې دې خواران د کیمرمین او ډایرکټر کیمرې پسې پرې ټول تخریدلي وو کیمرمین ونې ته ختلي وو جي او یو داسې کیسې راڅه شوي دي او یو ځل وایي راځه که نه اکشن راځه او زه لاندې کنده کې پروت وم وجه خپه مې ښویدلې وه هلته به ډایرکټر آواز وکړي چې اکشن او راځه او امتیاز نشته او امتیاز نشته جي راځه که نه ولکه نښتې یم نو او بس دونه واقعې راسره شوي دي سر یو ځل مې چې کرکټر کو د جهانګیر صاحب زموږ ډرامه په دغه کې ایبټ آباد کې هغه ټاونشپ کې اوس ما ته ډایرکټر وایي چې ته به دلته درس خورې او ته په خدای یقین کوې چې قدرتي ځای ته پرېوتم په دې مخ باندې داسې نو دا لاسونه خو ما نه لګېږي زما مخ به مات و نو هغه ټول هغه کاڼي نه نري نري زما د لاسونو کې نښتې وو چې داسې مې کړې وینې ته روانې وې سر وینې ته روانې وې نو کامیډي ډېره ګرانه رسېږي بل خاندول خو ډېره زیاته ګرانه رسېږي او کتونکي وایي چې یاره دا ایکټینګ ډېر اسان کار دی موږ له دې څوک مقرره کړي موږ هم کولی شو ایکټینګ بس مو وایې جي امتیاز دا راته ووایي چې دا خو ستاسو د ژوند سره چې کوم ریلیټډ خبرې وي چې هر سړي سره دا واقعګانې راغلي مختلف طریقو باندې په دې فیلډ کې چې کله تاسو راغلي ستاسو والد صاحب چونکه ستا تعلق ډېر ښه خاندان سره دی یو ډېر ښه فیملی بیکګراوند دی ستاسو ستا ډېر کزنس چې کوم دي هغه بهر انګلینډ کې یو ځای بل ځای دي بالکل جی میجران دي کرنلان دي هر څه چې دي که نه نو د دغه طرف نه خو بیا داسې پابندي نه و تا باندې چې دا ټول خلک دې طرف ته لاړو ته پکې کوم طرف ته روان یې یاره داسې کار و چې زما خو یو ایجوکیشن کم و او بل ما بیا د الکترونکس ټي ویګانو ټیپونه دې کار ما زده کړی استاد یې مله نو مته پلار ته مې خلکو وی مخکې واغله ویسیار کیسټ بار ته تللی خلکو به کتل پرې دوبۍ کې نو زما یو ترور زوی دی اوس هم ژوندی دی الحمدلله هغه چې تا هلته هغه ویډیو کتلې وه سټیج شوې کتلې وه نو زما پلار ته زوی دی خو ډم شو نو زما پلار خو تا ته پته پلار خو تا سره ملاقات شو ما ته وی چې بچی دا ته کوم کار نه کوې که نه ما یاره وی بچي هر څه کوه وی زه د دا نه غلط کار به کې نه کوې مونځ اودس به وکړې او بس تا ته زما اجازت دی خیر زما یو زوی خو مطلب چې خپل فیلډ سره شوق لره چې ته کې هسې دا خلک خبرې کوي خو زه بس زما طرف نه تا ته اجازت دی په صحیح معنو په صحیح معنو کې د خلکو خدمت وکړه د خلکو خدمت وکړه خو لار به صحیح اختیار یې ماشاءالله چې سبا څوک نه وایي چې یاره ستا زوی دا دی دا شي داسې شي نو بس په هغه لاین شکر الحمدلله د الله ډېر کرم دی اوسه پورې پرې روان یو زبردست په دې لاره کې په دې سفر کې دا چې دومره سفر د هغه وخت نه وشو تر د اوسه پورې جی جی څه مشکلات یا څه داسې غربت ستا لارې نیولې وي یا لکه داسې وخت په ګرای چې ته مزدورۍ له تلې کار نه دی میلاو شوی کور کې چوله مړه ده نغری سوړ دی
یاره داسې وخت راشي چې د میاشتم کار نی میاشتم کار نی ښه او اوس خو مطلب دا چې صفا ویل یو ځل ګورنمنټ اف پاکستان پیسې راکړې بیا یې راله کلچر ډپارټمنټ والا نو مطلب دا خو دا زموږ دا کار لږ دغه شوی دی ډاون شوی دی مطلب دا دی چې شوقیان به ډېر رالل او نو زموږ دا کار لږ دی داسې دا یوټیوب چینل دی که څه دی لږ زموږ دا کار لږ ډاون که سر چې صحیح او یو زموږ دا خفه کېږي به نه زما ګوره جنرالي خبره کوم چې زموږ د خلکو د ډرامو نه فلمونه جوړ کړل سیډي ډرامو ټیک خبره مکه سیډي داسې شی و چې اب خلکو کور کې بچو سره کته هغې کې نه پینټ و نه شرټ و نه ډزې وې نه ډوزې وې نو بس دې شیزونه چې کوم دی که نه سر جي نو د خلکو د ډایرکټرانو کوم د فلمونې چې دلته رالل کوم چې پنجابیان پکې داخل شو نو هغې زموږ دا ثقافت تباه برباد که سر ټیک زموږ د ډرامو معیار چې کوم دی نو کېنو وغورځو چې صحیح دا دویم کال دی چې بالکل مطلب دا چې هیڅ هم نشته ښه او چې جی ګرانو کتونکو د امتیاز سره زموږ مرکه روانه ده اخلو یو وړه غوندې دمه هغې نه پس بیا راځو او تاسو سره مخامخ کیږو لا نشئ ګورئ واپس راځو ښه بالکل جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د وړې دمې نه پس حاضر یو زمونږ مرکه روانه ډېر ګران ملګري ډېر ښه هنرمند امتیاز سره او امتیاز سره به مختلف خبرې کوو خو یو وړه غوندې پوښتنه دې دا کوم چې امتیاز دا راته ووایي چې ستاسو کلي نامه دلدار ګړی ده په دې دلدار ګړی کې چې کله هم د دلدار ګړی نوم راځي د رانجو ذکر خامخا پکې راځي نو دا رانجه دغلته خلک خرڅوي دغلته دا رانجه جوړیږي که نه دا یو کس و هغه دغه ځای مشهور کړی په دې نوم باندې خبرداره چې کله چې زموږ نیکه راغی که نه نو هغه سره دا کسان راغلي وو د کوم ځای نه راغلي وو نیکه ستاسو یاره پته نه خو 200 2.5 کاله مخکې لکه د پاکستان نومونه خو هغه وخت خبر راته ټیک شو نو کله چې دی راغی نو دوی سره کسان راغلي وو زمینداري مداري به کوله مختلف خلک نو هغه خلک راغلي نو دوی بیا کوم خو دما نیکه چې کوم صفدر خان دما پلار چې کوم کنه نو هغه وخت کې 16 پاس کړو دا ډوټ کالج کې یو زبردست په هغه وخت دومره ایجوکیټډ سره زما تعلیم یافته نیکه چې کوم کنه د پلار ورته تعلیم یافته بالکل نو دوی سره چې کوم دا کسانو نو دوی دا رانجه به وروړل د دنداسا او رانجه نو ابه وړکول بیا خو سوی یا تسبیح به جوړولې نخترونه خوستا یادی باغه ناس په کرک پتنګ تین تکړه تنګ ډس دغه تنګ نه په سره بیا غلغه کو ناغه به تسبیح جوړولې کنه او کې ماشين نه چرته وږي کنه نو بس په دې باندې یو که خیری کا کو الله دې وبخي نو هغه په ټول پاکستان کې ګرځیدل چې کم نه بګانې وي که خیری کاکا نو هغه ډېر مشهور کړیو والی دلدار ګړې رانجه کجلو ملهم یو کنه نه برو جو څنګه आवाज به کوم مرګرو ته لګو یار والی دلدار ګړې رانجه کجلو ملهم یو کجلو څه ملهم ها ابو مسرو دا د دلدار ګړې دا بابا نه زوړ صندوق سره کمزور بابا سپینګری د بزمن کلی تم راته ډکی میرآباد ته مراد داسې دا ټول بلاخه کې تنګي مرزو تورم زما چارځه ته پته چې کوم ځای غاڼې خو په خوا خلک تاسو سره پته لري ګوله وی اسی ور کوله غاڼې خوشو کړی زمون کلی کې نه وي زمونږ کلی کې شکر دشتا زمونږ کلی کې وي خدا د څه قصه وا دغه بابا تاسو ټول علاقه مشهور کړه شکر دا بیا یو فلم جوړ شو کې یو غاڼه جوړواله د دلدار ګړې رانجه لقد میچر صاحب الله توبخي وګوره دومره مشهور ډیر مشهور شوی دی زبردست امتیاز درته وایي چې کریکټر خو تاسو ډېر زیاتې کړي دي او ما سره هم تاسو ډېر زیاتې ډرامې کړي دي زما سره ډېر ډرامې راغلي دي خو ستا پکې ما سره چې ستا کومه ډرامه ډېره خوښه ده کومه یوه ده یو جینۍ لیونۍ هم ډېره ښه هغې کې موږ سره نو وه که نو ډېره ښه ډرامه وه هغې کې ستا څه خوښ و هغې کې ما ستا د ایکټینګ خوښ و او ډېر غوسه هم ده ډېر خطرناک سړی خطرناک خو غوسه هم ده که نه چې مطلب دا دی واده دی وکړو بیا هغې به یې ظلمونه کول او زه دې چړولی وم
هلته مې هم جوړولې بالکل ریلی ریلی زبردست یار دا راته وایي تاسو بلا کرکټر زیاتره اسماعیل شهید سره تاسو اسماعیل شهید لاله سره چې کومه ډرامه وي نو په هغې کې امتیاز خامخا وي ګلبالي او امتیاز به په هغې کې خامخا و موږ هم ورسره ډېر کار کړی زیاتر کرکټر تاسو لکه پولیس والا دې هم کړي خو سرې جامې به دې هم ډېرې اچولې داسې یو 3 ډرامې مې کړي دي جنجالیان یو ډرامه کېده او ما خیر 2001 خبره ده کو دوه نو ما ته وی دا بریتو خوره ستاسو بریتو شکر ده کنه نو ما ته او پیسې سونه وی 500 روپے بیا وخت 2000 وګورې جی نو ما ته وی دا بریتو خوره نو بیا مته لګي پیسې غشتي کنه شروع کې دا نو چې بریت مې وخوړلو چې شی ته درګم ته چالوس هغه لوس پین کړي دغه شانو نو ما وی دا اوس زه چې تلاړ شم بیا لاړم لګانو راځي نه جی بالا خانه چې وته وي د تلاړم نو ما ته بیا ما ته راجب وخه اخیده ته چې د اجرا کرکټر دی د اجرا کرکټر دی او اجرا دی هغه د ماشومان څوک مته کی دی او دا بلوي کنه جنجالیان ډېر په دنیا کې ډېر خو چلی دا ډرامه د مسافر ویډیو والا وا خو هغه ډرامې ډېر دونه چولیو کنه په هغه وخت بزنس یې کړو نو مخکې مې خو ځان ته کتل شل ورځې خو څه کړي ته نیم ته ما چې برېت مې راشي بیا به کړي ته خلک به څه وایي خلک به څه وایي کنه دا کې زما کرکټر و بیا یو بله ډرامه وه مونږ بغاوت کړی دی دا کې د اسماعیل پلار یم نو بس زما دا شریکه نه کرینې ویم ورکډنګ ویم راځئ را پسې نو داسې تو راتو بشم وایي که نه دا سړی به رانه وتښتېده لکه چې چا پسې منډه واله زوی پسې که نه هغه به منډه کړه هغه منډه کړه او ما پرې ګرځېدو هغه کې راته وي که وتښتېدې ویم کرینې ورکډنګ ویم راځئ را پسې نو ګډا به شو نو هغه به سړی رانه وتښتېد منځ کې بیا وپسې نو به ډېر کرکټر کړي او دغه کوم کرکټر د پاره تاسو برید خرولي هغې کې څه ټیمپو و هغې کې څنګه داسې ډایلاګ درته یاد دی یو دی کې ویم مسخره السماء خوا جوړه ده ویم بس دې نور نشم کړی ویم بودو کنه شنو ما مارا پسې لګېدلې کنه زه ورته یم بودو نو یا وی کدو ډېر ښه شی دی وایي داسې کې ته خو ما پسې شوې هغې زه خو ته لاړم چېرته دا کرکټر چې بیا په کور کې زنانه ګوري یا ستاسو لکه زموږ دغه ورنداریانو کتلي دا خو ورته نه دي ویلي چې دا ته څه کې دا په داسې چلو شو او شکر دی سرجي چې نه ما کړې سیډي وه نه ما کړې بي سي آر تا ځکه ډاډه دا کرکټر یې او کلي کې او ته به اوس هم درته ما مخلص بھائی چې ما سره یو ډرامه هم ریکارډ کې نشته لکه ما به نه ساتل په کور کې د هغې وجه څه وه د هغې وجه دا وه چې یو بچي لوېدل ورو تا زما بچي لیدلي دي زما بچي ما چې ته شوټینګ نه دي بوتلی نه دي بوتلی بلکل هغوی ته یې بچي اوس قرآن شریف ختمونه وکړئ او سبقونه ووایه ما چې زه ګټم بس تاسو لرولم سیلاب راغی هر څه لاړل صحیح نو بیا خو مټې مطلب دا چې که نه مټې پاتې شوې یا ماشومانو نو ما هغوی له بس وروړه دا دې کې فیلډ کې او په دې فیلډ کې ما دا هر څه په بچو کړي دي لکه چاته مې لاس نه دي نیولی هم په دې فیلډ کې که لږې که ډېرې خو شکر دی بچي مې داسې راغټ شو صحیح سخت هم پکې ډېره راځي لکه ډېره سختې پکې راغلي دي سرجي لکه مثلا چې کار بنو مثلا چې مطلب د هېڅ په بیا به وروره که میاشت به کار نه وکړو یا د 3 ورځې یو 5 شپږ ورځې کار وکړو زه هغه روټین به برابر کړم سختې پکې ډېرې راغلي په دې فیلډ کې خو اوس ماشاءالله د الله ډېر کرم دی چې اوس ډېر چېرته بابا ابۍ دا ویلي چې موږ درته نه ویل چې دغه طرف ته مه ځه یاره اوس به په نارو باندې سرې پلار مې خفه و مور خو تا ته پته دواګانې کوي بلکل مور ده که نه زما والده ژوندۍ ده ماشاءالله 85 سال ایج به زبردست او اوس هم د خیره سره مونځ کوي او زه خو اونلی 1 پیس یم له خیره سره د مور او پلار یو بچی یم او په نالت یم که نه لکه ډرامه کې کار کوم نو چې ته خو زیاتر لکه بهر یې پېښور کې نو چې کور ته لاړ شي نو بیبي خوشحالېږي نه ولې نه خوشحالېږي چې لاړ شو نه نه زه بیبي له تلمه ستا د لاسه دلته رالم جی بالکل کتونکو ما چې امتیاز سره بیګا رابطه وکړه نو ده ماته وویل چې زه بیبي له روان یم او ناروغه ده خو د هغې باوجود یې هم ماته وویل چې زه ته را روانې نو تا دپاره به زه د بیبي تګ لږ وروستو کړم
ته به ستاسو د انټرویو به وکړم نو الله دې ستاسو بیبي له صحت ورکړي خدای دې له ژوند ورکړي ټولو مسلمانانو چې د چا میندې جندې دي خدای دې لري ځکه چې مور د جي بالکل او بل دا چې لکه ګوره امتیاز دا خو کمال دا دی چې لکه ته د مور او پلار یو زوی که نه اونلی ون پیس او دومره موده پس چې ته کور ته لاړ شي چارسدې ته دلدار ګړې ته لاړ شي او بیا هلته هغې ته کښېنې مخامخ لکه د هغې په زړه کې خامخا دا ارمان وي چې یاره زما دا بچې دا خو زما نه ډېر بار دی خو ټولې شپې هلته بار کوي میاشت تېره کړي 2 میاشتې تېرې کړي دی را نه شي او د مور دغې لارې ته کتئ اوس به هم د هغې دغه کتئ بچی که هر څومره غټ دی سپین ګرم شي خو مور او پلار ته مغمره ماشوم ښکاري نو چېرته د هغې سره ناست دي هغې چېرته چتلی چېرته په ژړا شوې درته چې راځم خپې بله زور کوم راځم ښه مور دوا راته کوه او دا د مور دوا را ملیشیا مو کته په دې فیلډ کې دوبۍ ته لاړو عمان مو کته کابل مو کته جازونه کې لاړو خو دا صرف د مور او پلار ته وایي او د الله پاک په دولت باندې ورنه چا خبرو چې د خرګاډي کې نیوتلې او دې فیلډ او دې عوام لکه کې د عوام ډېر لږه دی چې عوام د خوښوي او الله په دولت باندې دا کتونکي دا ګوري که نه امتیاز خوښ کړي نو دی به ځي که نه بلکل او نو بس د الله ډېر بس مهرباني ده او باقي موږ خو تاسو سره هم کار وکړو جهانګیر سره مو وکړو مرګل صاحب سره مو وکړو عالمزی مجاهد سره مو وکړو اسماعیل شاهد سره مو وکړو بار هم ډرامې جوړې کړې دوبۍ کې هم ډرامې جوړې کړې او شکر دی خوښي م که چا نه خوښولو که څنګه ته خو دا کار ما پرېښو دا خبره صحیح ده او ډېر زموږ داسې ملګري شته دی چې هغې ته دا پته لګي چې دا سکرین موږ نه قبلوي د هغې باوجود هم لګیا دي او تر نن ساعته پورې لګیا دي خپلې پیسې په ځان لګوي زه خو په دې خبره خوشحالېږم زه هم که یو سړي نه زه 1500 روپۍ مخلم خو هغې ما له راکوي بس دا خبره راځي خپلې پیسې زه نه لګوم چې ګینې زما دا پیسې والي او ما په ډرامه کې راولي یا مې فلم کې راولي که نه نو الله دې داسې چرې مو نه کړي چې خپل هنر یو سړي له ورځي او دی چې یو واقعه یا بیانوم ډېره ښکلې زه اوس ډېره دوبۍ کې ولاړ یم او یو 2 کسان رالل خوست والو فیبر کې اته مو چاته لیدلی ما یو چې جومات کې به دې لیدلی و چې د مونځ مې وسې کړي که نه خو جومات کې مې نه لیدلی هغه بل وی ته ما په کور کې لیدلی ما خدای کوه د چا کور ته ونګولې څوک هم ولي دا پښتنو کور نه وي چا باندې وایي ته مې کور کې لیدلی که نه خپل کور کې د ما ولم دغه کې هغوی دا سوچ کو چې دا سړی ما کوم ځای لیدلی اشنا اکټر اشنا کابل د خوست بیا داسې وایي یار وي ته خو ډرامو کې کار نه کوې ما ورته ولې نه کوم او په خیر خو ما ته چې دا خبره وکړه چې ته به چې ته لیدلې نو ما ته یم جومات کې به لیدلي بیا هغه بل چې کوم وي کله چې ته ما خپل کور کې لیدلې نو ما ورته یم نه چې موږ چا کور ته نه ځو بیا ولې چا باندې ونی نو داسې هم پېښېږي چې بالکل وي داسې که نه ښه چېرته په لاره باندې ولاړې سټاپ باندې خلک راشي چېرته ورته ګاډی ودرئ د خلکو ته توقع راځي چې بهی دا اداکار دا اکټر دا هنرمند چې دا به ډېر مالدار سړی دی سره به ګاډی او د به ښکري چېرته داسې راغلي چې چا در پورې خاندلې نه ما ځاله پخوا یو فکس اخیستی او ته هم پکې ما سره ګرځېدلی وې که یاد دي دا خلکو ته مو وایه که نه مړه اچھا خبره راته کوم لکه دواړه وروڼه یو که نه ګپ لګي نو ګپ نه لګوم صحیح خبره کوم نو ما ته تا سره دا ګاډی دی تاسو سره خو ټولي پکار وم ستا مازغه خراب شو کوله چې دام شته ډېر خلکو دام نشته هغه خبره پکې مومند ته د کاله مکه مومند جنسي یو دا نو داخله تاسو دا ګاډی دی خاطر په بس کې زه ته په پلین کوچ تاسو سره سم لکه تاسو کروپاتیا نه ښکارو وګورو موږ سره خو شکر اوس هغه سیکل هم نشته سیکل هم نشته چې تا کینو مرانه چې ګړې ته زو یاره امتیاز دا راته وایي چې دا د ټلویزیون نه د سی ډي نه یا د دې خلکو نه داسې څه ګیله مانه ستا په زړه کې راځي یا داسې څه ارمان دی شته چې یو کرکټر دی مړه ما خو هر څه وکړو خو دا یو کرکټر دی چې دا ما نه دی کړی یاره یو خبره راته وکړم سړي بیسیکل لکه موږ له څوک موقع نه راکوي موقع نه راکوي غواړې چې څه وکړم څه وکړم خو نه راکوي اوس موږ باندې لکیر راښکاره شوي دا سپورټینګ کرکټر که موږ علي ګوره په فلم کې په ډرامو کې د ټیلی خلک څلور کسان پیژني سره هیرو هیروین ویلن او کامیډي ٹھیک تاسو دا سوچ کړی دی سر بالکل لکه پہچان د دوی نه دی نه مونږ یو ما قطه غورځولو مخه پاټلی باندې روانو کامیډي او کله یو شي او کله بل شي خو دا شکر دی که یو شي نو که دوه خو خلک هم پیژني ځان پکې ښایي ځان پکې ښایي چې دا امتیاز دی
منم زمونږ یو ډرامه وه ما به امجد نوید ته وې زما کور زما جنت ما به ورته وایم په پوره ډرامه تېره شي او امتیاز په هر سین کې شته ډایلاګ یې پکې نشته خو تاسو په خدای قنو کې چې په هغه ډرامه کې د کتونکو وکتل نو په هغې کې هم ګوره تا خپل ځان ښودلی دی چې زه چېرته ولاړ یم زه څوک یم اکټر هغه دی چې دی خاموش مې خو چې دی خلکو ته ځان وښو چې بهی زه ولاړ یم زه خلکو ته یم یم یو سین راکړې خو دا کار چې لکه زه دا نه غواړم چې سر نه واله اخره پورې ټول ډرامه کې راشم نه غواړم 2 سینه دي 4 سینه دي 5 سینه دي خو چې بس او ما نه دا خلک توقع کوي چې دی به څه کوي چې موږ راښکاره شو که نه نو دی به څه کوي کله چې ته ویلی نه کرکټر کې نو ته چې څنګه راښکاره شي په وینا کې نو خلک وایي دی به څه کوي دی به وګوره دا به ګورو چې یار دی به څه کوي نو داسې دا اکټر کامیډي شو ویلن شو هیرو شو هیروین دا د دوی پهچان دی چې د ډرامې نور خو پکې هغه ته شکار کړي هغوی به څوک نه پېژني څوک نه پېژني کله جهانګیر ووري که ستا ووري کله بل به څوک نه پېژني تا به پېژني چې ته مین ویلن یا به تا پېژني ته مین هیرو یې ٹھیک ہے نا تا به پېژني نور به څوک هم نه پېژني لږ خو لږ دغه وکړو لږ ډرامې مو کړل کرکټر یې مو کړل ډېرې دې وکړې ډېر اوس هم یو 2 ډرامې وکړې ورالو ایوب بیا نه ډېر زبردست نو لږ کار مو وکړه او باقي نور سوال یې نه وایه نه دا خو سوالونه خیر ډېر دي خو دا ده چې موږ نه اکثر ملګرو دا موږ ته داسې یو خپل آیډیا راکړې ده چې یاره که تاسو د پروګرام دا ډیوریشن لږ کم کړو چونکې زموږ دا انټرویو چې کوم دا تقریبا ګنټه 1.5 غنټه وي نو په دې وجه دغه ملګرو په غوښتنه باندې موږ خپل پروګرام لږ را شارټ کړی دی ګینې موږ به تا سره داسې مرکه نه کوله موږ لکه ستا کور ته به درتلو هلته ستا تګ راتګ دا هر څه به موږ ریکارډ کول خو بهرحال موږ وایو چې دا چې صحیح ګرځم چې خپې مې ګږې نه دي صحیح ګرځي لکه ته څنګه ګرځې راګرځې چې یاره کوږ نه دی لاس یې مات دی خپه مات دی شکر الحمدلله آی ایم رایټ نو دا او کنه ما چې کتونکو ته موږ خو چې ته ټیکې په خپل الحمدلله د الله ډېر کرم دی جی الله ډېر کرم دی څه داسې غوښتنه هغه پیسې فنکارانو له منظور شوې هغه د موجوده حکومت بندې کړې سوې یاره انشاءالله تعالی بیا به سټارټ شي راکړې خو دي که نه موږ له مخکې هم راکړې چې راغلي دي زموږ په نوم اوس پرتې دي نو ولې نه راکړي رابې چې خیر دی خو دا سرکاري تا ته پته ده محکمې دي دا خو به لږ ټایم مې هم پکې لګي که نه ستا خو د پارټۍ سره تعلق نشته زما یو پارټۍ سره تعلق نشته زما صرف الله سره تعلق دی او پارټي هغه خلک چې کم کار کوي بس د پاټو ماټو کې ستا خاندان خو ټول چې کوم دی یو سیاسي پارټۍ سره ټچ دی خو بس زه بل شان سړی یم زه نه ځم چېرته د چا دا ویلي چېرته د فلانۍ پارټۍ جلسه ته راشه په سټیج لږه نه ورته ځم هم نه ښه اوټ دې چېرته ورکړی چاله بس کله یو پارټۍ له کله بله پارټۍ هسې لیډرانو کې د څوک وخت دی په دې مشرانو کې یاره په مشرانو کې خو زنګ ولی خان صاحب الله دې بخي که نه هغه هم ښه لیډر و او لکه زنګ په وخت کې چې کوم دغه دی نو داسې ښه لیډران دي مطلب دا خو بچه خان بابا خو پرېږه دا خو څنګه قر ټر نیکو که نه الله دا ما لیدلي و چې زما دلدار کړه ته راغلی و سرجي علمګیر دی جهانګیر دی تاسو پېژنئ سرجي زما کزن دی درانیانو ټول نو دغلته راغلی ما ته یاد شي ما لیدلی و سرجي زبردست ښه امتیاز دا راته وایي په اخره کې موږ مرکه راټولو همایه که اخره کې موخې کتونکو نه همایه که ټکې وال به کوو خو د کیمرې نه پس دا راته ووایي چې څه میسیج څه داسې پیغام څه داسې څه خبره کتونکو ته کول غواړئ چې څه داسې څه یاره زما خو عوام ته دا میسج دی چې په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي او ښه تربیت ورکړي ښه تربیت ورکړي او بس دا میسج دی چې بس خوشحاله اوسئ د مشر کشر عزت وکړي پوه نه شوې د مور او پلار قدر وکړي د رونو خویندو قدر وکړي او وخت ښه تېر کړي بس دا زما دغه دی چې بس علم حاصل کړي تعلیم زموږ پښتنو کې تعلیم ډېر کمی دی زه قسم درته خورم زه چې داسې پیل زه دوبۍ ته لاړم او ما د خپل پښتانو کتل که نه زه ډېر څه خفه شوم څوک کجورو ته خیږي څوک څه کوي څوک څه کوي څوک مالیان دي نو که دوی ایجوکیشن کړی وي نو چې د دفتر کو به خو وکنه نو زه بس دا ویم چې بس علم بڑی دولت ہے علم حاصل کړئ سبقونه ووایه بس دا زما خواهش دی امتیازه بی
ستا ډېره زیاته مننه، یو جهان مننه. الله دې خوشحاله کا او الله دې دغه شان ژوندی لره چې زموږ د کتونکي تا ویني او تا خوښوي او ستا د فن قدردان دي او همدغه د هغوی غوښتنه وه چې به امتیاز سره به خامخا مرکه کوئ. نو په دې کې نور هم ډېر فنکارانو نومونه ما سټارټ کې واخیستل. نو ستا یو نړۍ مننه. د ایم ټي وي ملګري ستا ډېره زیاته شکریه ادا کوي چې موږ له دې وخت راکړه او بیا دې وروسته کړه موږ دې را مخکې کړو. د ایم ټي وي چې کوم ډایرکټر دی کیمرامین دی زه هغوی هم ډېر شکرګزار یم او ستا هم شکرګزار یم. خوشحاله شي او الله ستاسو دا چینل کامیاب کړي. امین. چې په ټول پښتونخوا څخه چې په بهر ملکونو کې هم چې کوم زموږ مسافر دي چې هغوی لایق کړي او شعر هم کړي، مطلب دا چې تاسو خوښ کړي. اوکې شکریه. الله حافظ. ډېره مننه. الله حافظ. الله حافظ. جی ګرانو کتونکو، زمونږ د هنرمند، زمونږ د مشال د دې نننۍ ورځې دا تاسو وکته امتیاز په مختلفو نومونو باندې یاد دی. بلا کرکټري کړي په زرګونو په سوونو، پی ټي وي، خیبر، سټیج ډېر زیات د ډېرو ښو فنکارانو، اداکارانو، هنرمندانو سره نن هغه موږ تاسو سره مخامخ کړو. کوشش هم وکړو چې د هغه نه څه داسې څه خبرې روباسو چې د هغې نه مخکې تاسو چېرته نه یې کتلي. موږ خپل کوشش وکړو او هغې هم ښه صفا صفا جوابونه ماله راکړه. نو ډېره زیاته مننه کوم. الله دې وکړي چې امتیاز زموږ د ټولو په منځ کې دغه شان اوسیږي او دغه شان په خندا خوشحالۍ باندې ژوند تیرو او د امن ژوند تیرو، د خوشحالۍ ژوند تیرو. او پښتانه هسې هم که په هر وطن کې دي نو په بد حال دي. الله دې دغه پښتانه که په نړۍ کې دي که د نړۍ نه بهر دي که په مزدورو کې دي خدای دې ډکې منګولې خپل کور ته راولي، خپل مور او پلار، خپل خویندو ورونو، خپلو بچو له دې خدای راولي او دغه مزدورۍ نه دې خدای خلاص کړي. خدای دې ولې دلته خپله څه وسیله خپل روزګار په دې خپل وطن کې روان کړي. نو ګرانو کتونکو، د بل یو ځلیدونکي د یو بلونکي مشال سره به انشاءالله یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د پروډوسر عرفان او د کیمرامین کامران سره نعیم مخلص ستاسو نه غواړي اجازت. د لوی الله په امان. لکه سر مې خوځو کنه ته خیر جو کنه زبردست خیر صبر وکړه زه ته ویم کنه. هلو السلام علیکم. څنګه لرو رخی ټیک ټاکې خیرونه دي؟ आवाज درځي؟ د کوم ځای چرته تعلق دی؟ سبق دې څومره ویلې؟ ما ایم کې بي کړی دی. ایم کې بي کړی دا وانته پیاده راغلی وم جی لکه څنګه نشته ولګیا به دا ته منې دا په زموږ په ریکارډ کې دا ډومبی ځل شي چې خندا د وجې ما کیمره باندې کړه. قسم دې زما ټول انټرویو دا په ون ټیک کې دغه شان وبل امتیاز لګ راکړه. بس بل کم نه شروع کوو بس هغه خندا نه برازو. راځي نشته کم خلک یو کې ختم ستا خراب کیا. ها ډېر یخ دی راځه خیر دا کې دا بدل کو بس د سره باقي خبر وتا चाय गरम ठंडे बहुत है यख तो गुड़िया ठीक है रोटी कराची چې راځي نو کسان بروخي چې ګرم انډه کنه چای ګرم ته خوب وای را پاسه ته خټه متو دی شوی رلګاډي کې